السلام علیکم ستړي مشه وخت مو په خیر پامرګر زوم د نن مهمو خبرونو ته پکتیا کې چرواکي وایي احمد آباد کې 19 طالبانو ته مرګ شبلا وختي د پکتیا چرواکي وایي په محمد آباد ولسوالۍ کې 19 وسلوال طالبانو ته د مرګ شبلې د وختو خبر ورکړ د پکتیا د ولی ویاند عبد الله حضرت نن دوشنبه رسنیو ته ویل چې وسلوالو طالبانو تیر شپه پر وی امنیتي پوستې برید وکړ چې د افغان ځواکونو په ځوابي برید کې 15 طالبان وژل شوي او شپږ نور ټپیان شول په لغمان کې یو کس خپل خور او مېرمن پر ډز وژلې د لغمان د والي ویاند اسدالله دولزي ازادۍ راډیو ته ویلي چې د مرکز مهترعلم اړوند بابا صاحب کیم کې د خوشبین په نام یو کس د کورنۍ تاوتریخوالي له امله په خپلو دوو مېرمنو او خور ډزې کړې چې له امله یې د نوموړې یوه مېرمن او خور وژل شوي او بله مېرمن یې ټپي شوې ده لوګر کې امنیتي چارواکي وایي د طالبانو لخوا ایښودل شوي ماینونه شنډ شول د لوګر امنیتي چارواکي وایي ګډو ځواکونو په محمد اغې ولسوالۍ کې هغه 2 ماینونه شنډ کړي چې وسلوالو طالبانو د تګ راتګ پر یوې لارې ښخ کړي وو ناپېژانده وسلوالو په خوست کې د یوې کورنۍ 2 غړي وژلي د راپورونو له مخې ناپېژانده وسلوالو تېره شپه د خوست په اسماعیل خیلو او مندوزي ولسوالۍ کې د یوې کورنۍ 8 غړو ته مرګ ژوبله اړولې ده سرچینې په خبره ناپېژانده وسلوال د خوستګل په نامه د یو کس کور ته ورځي د کورنیو پر غړو یې ډزې کوي چې د ده او مېرمنو په ګډون د کورنۍ 2 غړي وژني عامه روغتیا وزارت وایي د کرونا د پراختیا سرعت او مثبت پیښې مخ په کمیدو دي عامه روغتیا وزارت وایي د کرونا د پراختیا سرعت او مثبت پیښې مخ په کمیدو دي د عامه روغتیا وزارت چارواکو نن په یو خبري کانفرنس کې د خبرو پر مهال وویل چې خلکو د اختر په ورځو کې ټولنیز واټن نه و مراعات کړی چې له همدې امله د کرونا مثبت پیښې ډېرې شوې وې او په روغتونونو کې ګڼه ګوڼه وه سرچینې وایي اوس وضعیت تر کنټرول لاندې دی او که خلک همکاري وکړي د مثبتو پیښو شمېر به نور هم ټیټ شي عامه روغتیا وزارت همداراز وایي چې په تېرو 4 ساعتونو کې په بېلابېلو لابراتوارونو کې 1550 مشکوکې پیښې ارزولې چې له دې ډلې 761 مثبتې وې د سرچینې په خبره د ټولو مثبتو پیښو شمېر 15520 ته رسېدلی دی همداراز په تېرو 4 ساعتونو کې 2 کسه د کرونا له امله مړه شوي دي او د ټولو مړه شویو شمېر 478 ته رسېدلی دی افغان چارواکي وایي ډېر ژر ټولو کورنیو بهرنیو له وطنه بیا پیلېږي د افغانستان د هوایي چلند ملکي اداره وایي چې د روانې میلادي میاشتې تر پایه به په افغانستان کې ټولو کورنیو بهرنیو له وطنه پیل شي لیدونکو دا و د نن ورځې لنډو مهم خبرونه چې مو اورېدل تر بیا ښې چارې